هغه خلک چې په تیرو انقلابونو کې پلرونه له لاسه ورکړي، هغه خلک چې په تیرو انقلابونو کې خاوندان له لاسه ورکړي، هغه خلک چې په تیرو انقلابونو کې خپل د بدن قیمتي اعضا له لاسه ورکړي دي، یا نور داسې مستضعف خلک دي، ټولو ته د زړه له کومې د وړوکي اختر مبارکي وایو او الله جل جلاله مو ټول عبادات طاعات په خپل دربار عالی کې قبول که. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حمزه هستم، یک تن از دکاندارای میوه خشک در کابل. یک پیام دارم به تمام وطنای عزیز، عید سعید فطر بر تمام دوستان عزیز ملت غیور افغانستان تبریک و تهنیت عرض می‌دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. برای الله جبار خیلم د افغانستان ټول مظلوم او بیچاره ولسته د کوچنی اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې د خوشحالۍ شېبې د اختر د خوشحالۍ شېبې په ښه وخت او په خپل فامیل سره تېرې کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. حاجی ناصر هستم، یکی از میوه خشک فروشی دکان منڈی میوه خشک فروشی. عید سعید فطر را به تمام جهان مسلمین تبریک عرض میکنیم. نوم لال جان هوتک ته د میدان وردګ ولایت د نقد ولسوالۍ اوسیدونکی یم. ټولو هیوادوالو ته د کوچني اختر د رارسېدو په هیله د کوچني اختر مبارکي وایم. لمونځونه، روژې، عبادات مو خدای قبول کړه. خدای وکړي چې خوشحاله او ښه اختر ولرئ. بسم الله الرحمن الرحیم. سید جواد هستم، یکی از دکاندارای سینمای پامیر. دیگه عید سعید فطر بر تمام مؤمنین و مسلمین جهان تبریک عرض می‌نماییم. امیدواریم که یک عید خوب و خوشی در کنار فامیل محترم داشته باشند. نوم احمد فرهاد تخلص ابراهیمی ده د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د وړکي اختر ټولو ته ډیر ډیر مبارک وایم. سلام، محمد علی علیزاده هستم، باشنده کابل، یکی از دکاندارای منده میوه خشک در کابل. و پیش از پیش عید شما دوستان مبارک. خود امیدوار هستم که یک عید خوب و خوش داشته باشید. سلام علیکم وطندارای گل. امید که همه تان جور آرام باشین. عید عرفه را پیش از پیش به همه وطندارای گلم تبریک میگم. خوش و آرام باشین، زندگی خوش و آرام داشته باشین. سلام علیکم. سلام علیکم. زما نوم فدا محمد ده. دلته په منډۍ کې زه دکان لرم او ټول وطنوالو ته د اختر مبارکي وایم. ښه روغ اختر ورته غواړم په خوښۍ سره. قاری میلاد هستم، یک تن از خشک فروش های منده سرای چراغ-علی. پیام این است که اول در قدم اول تبریکی عید سعید فطر به تمام هموطنان عزیز از صمیم قلب تبریکی میگویم. و ضمناً دیگه پیام می است که مثلا انشالله یک عید خوش و آرام استفاده کنن انشالله. اسم فیصل ده و مردم افغانستان تبریک بگیم. عید سعید فطر به تمام هموطنان عزیزم چی در داخل کشور هستند و چی در خارج از کشور هستند تبریک و تهنیت عرض می‌دارم. امید است یک عید خوب و خوشی در کنار فامیل خود داشته باشند. عید برای تمام از هموطنان عزیز خود از صمیم قلب تبریک میگم و میخوایم که در کنار فامیل خود با خوشی و خوشبختی عید خوشبخت داشته باشند و همیشه عید داشته باشند. و ما یکی از دکاندارایش بارستان میباشم، اسم محمد واسه.